دوستانو سلامونه او نیکی هیلې. جاوید صافی ما د لایف ان جرمني څخه نو یو ملګري پوښتنه کړې وه. پوښتنه یې دا وه چې زما انټرویو په 2018 کال کې سوې ده. ما منفي خوړلې او د منفي نه را په دې خوا بیا زما دویمه انټرویو نه ده راغلی. ډېر وخت پکې وتی ده. نو زه به په دې اړه تاسو ته لږ معلومات درکړم، ځکه چې ما د خپل وکیل سره په دې باره کې خبرې کړې وې او هغه راته ویلې چې دغه کمې انټرویانې چې په 2014 نه را په دې خوا په 14 18 او 13 کې سوي دي، نو دا انټرویانې د کرونا د وجې نه ځینې مشکلات پکې راغلي دي او ځینې مشکلات داسې دي چې دغه د هر چا اوس معلومه نه ده چې ستاسې انټرویو په مثال دلته په کم هغه پورې تړلې ده، محکمې پورې تړلې ده. هلته هغې محکمه کې تقریبا 4-5 هغه قاضیان دغه دوسیې چې دي په دې قاضیانو باندې تسخیمیږي. نو دوسیې چې کله تسخیم سي په دې کې د دوی د کال رخصتیانې راځي، بیا په دې کې دوی مرستیاګانې راځي چې مریضانې، نو ځینې داسې چې دغه خلک عمرونه هم ډېري، بیا ډېرې مرستیاګانې پکې راځي او هغه دوسیې چې دي د یو د بل لاندې پاتې کیږي تر څو چې هغه سړی بیرته راځي او دوسیې راسپړي. نو دغه دوسیې چې دي لږ وخت نیسي د دې دوسیو را پیدا کول. نو مشکلات همدغه دي چې داسې پاتې کیږي او پاتې کیږي نور یې په سر راځي. خو یوه هغه دلته دا یوه لاره لري، لاره یې دا ده چې خپل وکیل ته ورسئ او وکیل ته ووایئ چې وروره تاسې په 2-3 میاشتو کې یو ځل یو پوسټ لیږئ هغه ته محکمې ته، ځکه که داسې په ارامه هم پرېږدئ نو هغه نه کیږي. دا خلک داسې خاص په دې باندې فکر نه کوي. او بله خبره دا ده چې تاسې کولی شئ که تاسې کوم ناروغتیا ولرئ، لکه په ډپریشن باندې اخته استئ او تاسې دلته نورې ستونزې لرئ د ډاکټرۍ او دغه خبرې چې دي، تاسې کولی شئ خپل وکیل سره شریکې کوي او وکیل د تاسې یو سند په کار ده. هغه سند د ډاکټر سند ده چې تاسې د ډاکټر نه باید ورته راوړئ. هغه ډاکټر باید دا ټاپه کړي چې هو دغه سړی مثال موږ سره د 1 کال یا 1.5 کال یا 2 کالو نه راهیسې د تداوۍ لاندې ده او دوامداره موږ د تداوي کوو. دغه شی چې دا ډیره مرسته کوي په دې هغه کې پروسه کې. نو ستاسې پروسه پر مخ سي او انټرویو مو لږ راوړاندې کیږي. او بله هغه دا ده چې تاسې کولای شئ چې وکیل ته وایي وروره که نه نو چې زه بل وکیل ونیسم که تاسې ماته پوسټ نه لیږئ. بیا تاسې کولی شئ چې هغه خپله دوسیه واخلئ، بل وکیل ته لاړ شئ، هغې وکیل سره خبرې وکوئ. اول د هغه وکیل سره باید تاسې خبره وکړئ چې هغه ستاسې دوسیه اخلي که نه اخلي، کوم وکیل چې ده، او هغه وکیل ته لاړ شئ چې هغه د مهاجرینو په باره کې هغه لري، معلومات لري، د مهاجرینو کارونه پر مخ وړي، نه چې مثال دلته دغه نورې قضو کې داخلي. اوس دلته وکیلان شته ده چې هغه د مهاجرینو په باره کې هغه کې کار کوي په بخش کې، او ځینې مهاجرین دي چې د فامیلینو په دغه کورنۍ چې یو ځای کوي په دې کې مهارت لري، هغه فامیلونه یو ځای کوي، د هغې دپاره کار کوي. نو تاسې کولی شئ چې دغسې یو وکیل سره خبره وکوئ او هغه وکیل د نورو ملګرو نه پوښتنې وکوئ چې کوم ځای کې دغه وکیل ده، د هغه په اړه باندې معلومات لاسته راوړئ. د دې وکیلانو هغه ته لاړ شئ، سپوت هلته لاندې ټول معلومات لیکلي چې په دوی په کم برخه کې مهارت لري، او تاسې بیا هغې سره کولی شئ چې خپله دوسیه یا خپل هغه قصه چې ده ورسره شریکه کوئ او تاسې هغې د لارې نه مخته لاړ شئ. نو دغه وه یوه لنډه ویډیو. که بیا هم پوښتنې لرئ نو کولی شئ چې خپلې پوښتنې له ما سره شریکې کړئ. نو زه به تاسو ته کره ځوابونه پیدا کړم او په ویډیو کې به در سره شریک کړم. نو هیله لرم چې چینل هم سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. نو خپل کومنټونه مو مه سپموئ، کومنټونه وکوئ، څه ستونزې چې لرئ زه هڅه کوم چې کره معلومات را پیدا کړم او له تاسو سره شریک کړم. تر نوې ویډیو پورې مو په الله تعالی سپارم. ښې چارې، د الله په امان. السلام علیکم.